سلامونه له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. هلمند کې د فوټسال رمضان جام سیالیو په دوام څلورو لوبډلو نیمه پایلوبو ته لار پیدا کړه. د دې څلورو لوبډلو ترمنځ تیره شپه په چچونه ترسره شوه چې په اساس به یې ذوالفقار فوټسال لوبډله د جبار نورزي فوټسال لوبډلې سره او د هلمند فوټسال لوبډله به د قیس غني له فوټسال لوبډلې سره ولوبېږي. د هلمند د ورزش ځایي چارواکي وایي چې نن شپه 10 بجې به لومړی سیمي فاینل لوبه د ذوالفقار او جبار نورزي لوبډلو ترمنځ ترسره شي او هلمند لوبډله به د قیس غني لوبډلې سره سبا شپه 10 بجې سیمي فاینل لوبه وکړي. دا سیالۍ په هلمند کې د 22 فوټسال لوبډلو ترمنځ د روژې مبارکې میاشتې په شروع کې پیل شوې وي چې موخه یې د روژې میاشتې په اوږدو کې د ځوانانو سالمه بوختیا وه. په کابل کې د ایوبي رمضان لس اوریز کرکټ لیگ جام د شاهین لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. د یاد جام په پایلوبه کې شاهین لوبډلې د کابل زلمی لوبډلې ته په 9 ویکټو ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې 2 اونۍ وړاندې د کابل په ایوبي سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې وي پکې 14 لوبډلو ګډون کړی و. اخوا په هرات کې ورزشکارانو د زیاتو وزنونو په پورته کولو سره خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړلې. دغه نندارې نن شنبه د هرات د بدني روزنې او ورزش امریت د مسؤلانو او ورزشکارانو په حضور کې ترسره شوې. په دې نندارو کې د هرات ګڼو ورزشکارانو درانه وزنونه پورته کړل او په دې توګه یې خپلې پیاوړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې. د ولایتي مسؤلانو په خبره له دې نندارو موخه سپورت ته د ځوانانو هڅول او په ملي کچه د لوبو ترسروي لپاره د ځوانو ظرفیتونو جذبول دي. په لغمان کې بیا د رمضان جام تر عنوان لاندې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د لغمان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په لارښوونه او د دې ولایت د والیبال فدراسیون په نوښت د رمضان جام تر عنوان لاندې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په لاره واچول شوې. د ځایي مسؤلانو په خبره له دې لوبو موخه له نشهیي توکو سره مبارزه او د ځوانانو سالمه روزنه ده چې په خبره یې یا د سیالۍ به د شپې لخوا د لغمان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په جمنازیوم کې ترسره کیږي. او وروستی خبر دا چې د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې د رسمانکشۍ یا د پړي د کشولو سیالۍ ترسره شوې. په قلات ښار کې دا لوبې د 12 تنو ورزشکارانو ترمنځ د طوفان په کلب کې ترسره شوې. لومړی لوبه د قلات ښار د ورزشکارانو او میزاني ولسوالۍ د 12 تنو د غېږنیونې پهلوانانو ترمنځ ترسره شوه چې په نتیجه کې د میزاني ولسوالۍ پهلوانانو بریا خپله کړه. یا د لوبه د زابل د ورزش او بدني روزنې د امریت په مالي ملاتړ ترسره شوه او په پای کې د لوبې ګټونکي لوبډلې پهلوانانو ته میډالونه ورکړل شول.